درنو مینوالو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې د پاکستان تورخم لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمه‌ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم لویه لار د هر ډول مسافرو او بار وړونکو ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي زموږ همکار ذبیح الله رحیمزي ته ویلي تورخم دروازه د مسافرو او بار وړونکو ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ تر ټولو بوخته لار ده. د 13 ډسمبر په 13مه هم د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته تللی و او هلته یې د تورخم دروازې د 4 ساعته خلاصېدو پرانیسته کړې. د تورخم دروازې کله کله د پاکستان له لوري په داسې حالاتو کې تړل کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ناندرۍ پیدا کېږي. د تګ راتګ دا لویه لاره په داسې مهال تړل کېږي چې پاکستان او افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي او ګڼو هیوادوالو ته نورو هم خپلې پولې تړلې دي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او سبسکرایب یې کړئ. یوه نړۍ مننه.